لکه څرنګه چې نن د جون شلمه نېټه ده او هر کال دا د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په نړۍ کې د خیریه ادارو او خصوصا د ملګرو ملتونو د خوا څخه د کډوالو اړوند غونډې کیږي او د کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. نن خوشبختانه د پاکستان اسلامي جمهوریت د حکومت د خوا څخه جاري کړه سوي لیټر کې خپل پولیسیزو یا خپل حکومتي ادارو ته دا لیټر کې ویل سوي دي چې نور به تاسې هغه افغان کډوال چې پی او آر کارډ لري یا ای سی سی کارډ لري هغه نسي کولی چې وینیسئ یا تنګ کړي بغیر د هغو افغان کډوالو څخه چې هغه خدای نخواسته کوم جرم کړی وي هغه که شناخت کارډ ولري یا پی او آر کارډ ولري هغه مجرم دی. نو اوس نور په سند و په پنجاب ایالت یا په بلوچستان یا خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال چې کوم پی او آر کارډ ولري او یا ای سی سی کارډ ولري هغه پولیس یا نور امنیتي ځواکونه نسي کولی چې دوی بغیر د جرم څخه ونیسي او یا یې تنګ کړي. او افغان کډوال کولی سي چې دغه پاڼې د ځانه سره وساتي که چیرې خدای نخواسته د داسې پیښې سره مخامخ کیږي د هغې ثبوت ته یې امنیتي چارواکو ته یې وړاندې کولی سي. مننه.